په یوه لرې شین او آرام کلي کې چې غرونو یې لکه د مور غېږ چاپېره نیولی و، یوه نجلۍ اوسېدله. نوم یې مینه و. دا کلی ساده و، خو د اسمان منظرې یې بې ساري وې. هر ماښام به مینه د کور بام ته ختله. هلته به یې په خاموشه فضا کې اسمان ته کتل او د ستورو ځلا به یې په خپلو سترګو کې خوندي کوله. مینې به له ځانه سره ورو وویل: ای سپوږمۍ، ته ولې کله پوره شې او کله نیمه؟ ستوري ولې رپېږي؟ مینې له لمر سره ځانګړې مینه لرله. کله به چې لمر راوخوت، هغې به مسکا کوله. هغې به ویل: لمره، ته زموږ د ژوند رڼا یې. یو ورځ په غرمه کې اسمان ناڅاپه تور شو. رڼا ورو ورو کمه شوه. خلک ورخطا شول. مرغان چوپ شول. ماشومانو ژړل. ښځو دعاوې کولې. کلی د نامعلومې وېرې په سوري کې ډوب شو. مینه د کور مخې ته ودرېده. زړه یې په تیزۍ درزېده. مینې له خپل پلاره وپوښتل: آیا لمر ناروغ شو؟ پلار یې وویل: کېدای شي دا زموږ ازموینه وي. خو دې ځواب د مینې د زړه تشه ډکه نه کړه. هماغه ورځ کلي ته یو مهربانه او پوه انسان راغلی و. خلکو به هغه ته پاچا خان بابا ویل. مینه ورغله. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. بابا، بابا، لمر ولې ورک شو؟ بابا مسکی شو او ویې ویل: دې ته لمر نیونه یا سولر اکلپس وایي. دا هغه وخت رامنځته کیږي کله چې سپوږمۍ د ځمکې او لمر ترمنځ راشي او د لمر رڼا په بشپړ یا جزئي ډول ځمکې ته د رسېدو مخه ونیسي. دا یوازې د نوې سپوږمۍ پر مهال پیښیږي. مینې اسمان ته وکتل. نو لمر نه و تللی، یوازې پټ شوی و. هغې احساس وکړ چې ویره یې ورو ورو له منځه ځي. مینې پوښتنه وکړه: بابا، سپوږمۍ ولې هره شپه بدلیږي؟ بابا ځواب ورکړ: سپوږمۍ خپله رڼا نه لري. دا د لمر رڼا بیرته ځمکې ته راګرځوي. کله چې ګرځي، موږ یې بېلابېلې بڼې وینو. بابا زیاته کړه: کله چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ راشي، سپوږمۍ هم تیاره شي. دې ته سپوږمۍ نیونه وایي. ورو ورو لمر بیرته راښکاره شو. رڼا خپره شوه. خلک خوشحاله شول. مینه مسکی شوه. دا ځل د پوهې له امله. مینې له ځانه سره وویل: زه به زده کړه کوم. زه به د اسمان رازونه معلوموم. کلونه تیر شول. مینه لوستې ساینس پوهه شوه او بیرته خپل کلي ته راستنه شوه. اوس چې لمر یا سپوږمۍ پټه شي، خلک نه ویریږي. مینه ماشومانو ته وایي: پوښتنې کول د رڼا پیل دی. حتی که لمر پټ شي، رڼا هیڅکله نه مري، ځکه رښتینې رڼا د پوهې په زړه کې وي.